روسیه د ماسکو سیمه د موزیسک ښار د جواچیم او انا کلیسا. موږ د کلیسا دننه ځو. په کلیسا کې فرش ټایل شوی دی. معیاري کلاسیک نمونه. او دلته داسې ښکاري لکه یو ښکلی غالۍ په فرش کې ایښودل شوي. مګر دا غالۍ نه ده. دا د سیرامیک ټایل دی. ډېر ښکلی. د فرش پوښښ غوره ساتنه حیرانتیا ده. ډیری خلک په منظمه توګه کلیسا ته تلل. مګر ټایلونه وي ښکاري. ما د ځای کلیسا چارواکو څخه وپوښتل. د کلیسا د فرش ټایلونه بیا رغول شوي نه دي. دا د خورا لوړ کیفیت زاړه ټایلونه دي. که څه هم یوه نیمه پیړۍ تیریږي. دلته د جوړونکي لیکنه شتون لري. کوس او دور مسکو د سرخ دروازې ساحه. په حقیقت کې دا یو جوړونکی نه دی مګر د پلور استازی دی. د سیرامیک تیلونه د آلمان شرکت ویلروي او بوچ لخوا جوړ شوي. کرملین د موزایسک ښار د سنت نیکولاس کلیسا. په زړه پورې ښکلا ودانۍ. په هر صورت د کلیسا دننه مختلف ښکاري. په فرش کې ورته تیلونه. مختلف رنګونه او مختلف نمونې په مختلفو ځایونو کې جوړ شوي دي. د معبد په فرش باندې ستوري اسمان. ډېر متنوع ډیزاین او نمونې. په دې کلیسا کې د سیرامیک تیلونه په ځایونو کې راوتلي دي. د جوړونکي نښه ښکاره شوه. پولنډي شرکت مارویل له وارسا څخه. د آلمان شرکت ویلروی ان بوچ. د متلاچ مرزیک لیکنه ښیي چې دا اصلي الماني ټایلونه دي. دا په آلمان کې جوړ شوی دی. خدای ته دعا ډېر ښه کیږي که چیرې روسۍ مومنان په لوړ کیفیت او ښکلي ټایلونو کې ودرېږي. په پولنډ او جرمني کې جوړ شوي. داسې ښکاري چې لوی خدای د روسیې د ارتودوکس پولنډ کاتولیکانو او د آلمان پروتستانت ترمنځ همکاري خوښوي.